بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو شاهنشاه اپریدي کم چې د پولیسو کم یونیفارم اچولې د هغې نه پس چې په سوشل میډیا باندې کم میمز په هغې پسې روان دي کم د خندا پوسټونه پسې کېږي هغه به هم ستاسو وړاندې وي خبره پې هم کوو خو د ټول نه مخکې راځو د هغې کم ویډیو چې دي د هغې په وردۍ کې چې کم ریکارډ شوي دي هغه تاسو په سکرین باندې کتی شئ شاهنشاه اپریدي کم چې د شاهد خان اپریدي زوم هم دی او نو هم تاسو خبر یې کم د لور رشته چې د هغه ورسره هم شوې ده خو نن چې کم دی هغه په خیبر کې د هغې د پولیسو کم یو پروګرام منعقد شوی چې په کم کې چې شاهنشاه اپریدي هغه مهماني خصوصي و د هغې نه پس بیا زمونږ کم د خیبر پښتونخوا کم میمرز چې دي هغو چې پې کم پوسټونه شروع کړي دي نو هغه به هم ستاسو وړاندې وي یعنې څوک یو څه لیکي او څوک بل څه یو څو د تاسو ته ښیم په هغې کې وایي شاهنشاه اپریدي ایس ایچ او شو نو بیا د هغې نه پس چې کم کسان کمنټس کوي ډي ایس پي شو وروره وایي بل وایي ریل دي که دروغ دي نو تاسو هغه کتی شئ د دې نه پس پاکستان کرکټ ټیم کې مایناز فاسٹ بالر شاهین اپریدي پولیس افیسر بن گئی شاهنشاه اپریدي خیبر پختونخوا پولیس کی سفیر خیر سکالی مقرر د دې نه پس راځو تاسو کتی هم شئ بل پوسټ هم شوی دی په هغې کې هم وایي ایس ایچ او شاهنشاه اپریدي دې نه علاوه لکه مختلف قسمه کسانو هغه داسې پوسټونه کړي دي د شاهنشاه اپریدي باره کې کوم چې د یو پولیسو پروګرام کې هغه ته صرف وردي اچولی شوي ول د هغې نه پس بیا زمونږ کم مینوال پښتانه ورونه چې دي هغه د هغې باره کې څه پوسټونه کوي نو شاهنشاه اپریدي حق له به تاسو ته خبر هم کم د عمران خان سره چې دا میلاو شوی تاسو هغه په تصویر کې هم کتی شئ بل طرف ته که مونږ وګورو د دې کم خر چې د شاهد خان اپریدي هغه د دې عمران خان ډېر زیات سخت خلاف دی نو د هغې باوجود هم خلکو داسې پوسټونه شیر کول یعنې دواړه به یو ځای کول او چا به ویل د لور رشته هغه به اوس نه کېږي او چا ویل هر څه ختم شو نو داسې قسمه میمز به په هغې باندې هم جوړېده نو دغه معلوماتو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان